د وحدت غختلی صف مماتوي اختلافات خپل منځي اختلافات د امارت اسلامي د بعض مشران او بعض عام کارکونکي هغوی نم داسې بعضې خبرې زاورم چې هغوی دا خبرې کوي چې دا اسلامي نظام شل کاله وینې توی شوي دي او شهادتونه شوي دي، طالبان بندیان شوي، مسلمانان ځورېدلي، چاپې پې غورځېدلي، په ډېر تکلیفونو باندې موږ دا حکومت راوستی ده. که اوس دا په دومره جزي خبرو باندې چې د پانتونونو خبره ده، مکتبونو خبره ده، دا به د لاسه ورکړلی شي، نو دا ډېره لویه ضایعه ده. زه خو اول ورته وایم چې تاسو پوه شئ ستاسو حکومت اسلامي امارت هغه په دې نه ختمي چې تاسو د ښځو مکتبونه بند کړه، د کفري نړۍ سره بایکاټ وکړه، کفري نړۍ ته جواب ورکړه، د کفري نړۍ نه بېزاري وکړه، نو ستاسو حکومت به هغه ختمیږي. نه، په دې باندې پوه شئ دا 20 کاله ټوله کفري نړۍ او د هغوی سره بعضې مسلمانان ملکونه منافقان هغه هم ورسره ملګري وو، خو لیکن د دې سره سره هغه پروردګار تاسو چې تاسو یې پیدا کړي او ټوله دنیا یې پیدا کړي د دې سره چې امریکا سره د کفري ممالکو سره د ناټو سره د منافقینو دا ټول ستاسو خلاف وو، خو لیکن د ټولو هېڅ ونه کړی شو. تاسو د دې سره سره د زور او په خپلو مټو د جهاد په ذریعه او لکه د اسلامي مبارزې په ذریعه تاسو افغانستان ونیولو او ستاسو دغه د حکومت قایم شو. نو په دې باندې پوه شئ چې دا د کفري نړۍ په حمایت دا حکومت نه ده راغلی، بلکې ټوله کفري نړۍ مخالف او دا حکومت راغی. نو په دې باندې پوه شئ چې دا حکومت به ټوله دنیا مخالفه شي، ټوله کفري نړۍ مخالفه شي. هغه ذات هغه پروردګار به د حکومت حفاظت کوي چې کوم پروردګار ستاسو د حکومت راوستی ده. ټوله دنیا مخالفه و دا حکومت راغللو، نو اوس به ټوله دنیا مخالفه دا حکومت چې تر څو په تقدیر کې الله پاک به حفاظت کوي. دا ډېره غلطه نظریه. او بل دا وایم چې دا خبره هم غلطه ده چې دا شهادتونه ورکړی شوي، بندیخانې تېرې شوي، قربانیانې ورکړی شوي دي، دا په دې خاطر چې دا حکومت راشي. نه، دا په دې خاطر نه وو، بلکې دا قربانیانې، دا شهادتونه، دا بندیخانې، دا زحمتونه دا په دې خاطر باندې ول چې اسلامي نظام راشي، اسلامي شریعت نافذ شي، د الله احکام نافذ شي، د خدای په ځمکه د خدای نظام قایم شي. دا په دې باندې شوي دي دا قربانیانې چې کله اسلامي نظام نشي راتلی او احکام نشي نافذېدی، شریعت نشي نافذېدی، حکومت دا زموږ مقصود نه ده. نه شهیدانو وینې د حکومت دپاره ورکړي د اسلامي نظام دپاره یې ورکړي دي، او نه دا قربانیان فدایان دا چې قرباني شوي ده د اسلامي نظام د راتلو دپاره شوي دي، دا د حکومت دپاره نه دي شوي چې یو ځل شریعت نه نافظ کېږي او موږ شریعت نافظوو، د شریعت د نفاظ د وجې نه زموږ حکومت د منځه ځي او کافران زموږ مخالفت کوي. نن هم موږ لکه مطلب د حکومت ته نه یو تیار، بلکې موږ د حکومت یو ذریعه د اسلامي نظام د نفاظ دپاره ده. د حکومت خپل مقصود نه ده، مقصود اسلامي نظام ده چې اسلامي نظام حدود، قصاص او رجم هغه نافذ نشي. موږ په اسلامي حکومت باندې څه کوو؟ اسلامي حکومت د شهیدانو چې شهادتونه راغلي، قربانیانو چې قربانیان یې ورکړي دي، مجاهدینو چې زحمتونه ایستلي دي، حکومت دپاره یې دا کار نه ده کړی، بلکې د اسلامي نظام د حکومت چې دوی راوستی ده او د حکومت کوشش یې کړی ده، حکومتداري چې کوي فقط د اسلامي نظام دپاره یې کوي. نو چې اسلامي نظام د منځه لاړ شي نو د دوی هغه شهادتونه ضایع شو، او دا غلطه ده چې اسلامي حکومت د منځه لاړ نو د دوی کوششونه ضایع شو. نه، اسلامي نظام چې رانشي که 100 کاله زموږ حکومت دي، هغه شهادتونه، هغه قربانیانې او هغه فداکاریانې ټولې ضایع دي. د وحدت غختلی صف مماتوي اختلافات خپل منځي اختلافات طالب جانم کړی خپلو کې سمتي اختلافات خپل منځي اختلافات